السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. دوستانو الله تعالی دی وکړي چې د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. دوستانو که غواړئ چې د برق تخنیک څخه ځانونه خبر کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې جوړ کړئ، نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مو خوښه شوه نو د سره لایک کړئ. راځئ دوستانو د نن ورځې ټاپک او موضوع ته. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د هایدرومیټر په رابطه ده. دوستانو هایدرومیټر یو الکترونیکی د بیټرۍ د تیزابو د چیک کولو د ټیسټ کولو یوه آله ده چې د دې په واسطه باندې موږ کولی شو د بیټرۍ کنډیشن حالات معلوم کړو، تیزاب پې چیک کړو. دوستانو تاسو یې د دې په داخل کې یو ترمامیټر لګېدلی او ترمامیټر باندې موږ تقریبا 3 قسمه کلرونه یینو چې په دغې باندې 3 قسمه کلرونه لګېدلي دي. یو زیړ کلر دی، یو شین کلر دی، یو سور کلر دی. دار کلر شاته دوستانو نمبر لګېدلي د تیزابو د لیول د گیج کول د ناب کولو دپاره په خاطر هغه دوستانو یو سور دی د دې نه شاته 1100، یو شین دی د دې نه شاته 1200 او یو زیړ دی د دې نه شاته 1400. دوستانو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده کله چې تاسو دغه عملیه اجرا کوئ د هایدرومیټر په واسطه باندې او د بیټرۍ تیزاب ګورئ، نو بل به تاسو بیټرۍ مکمله چارج کوئ، بل به تاسو د بیټرۍ دوستانو هر یوه خانه چیک کوئ. مطلب شپږ خانې لري، شپږ سیلونه لري او هر سیل 2.1 ولټ مجموعه د 12.6 ولټ راځي. د هغې نه وروسته دوستانو تاسې دغه عملیه اجرا کولی شئ. دوستانو اول که تاسې شپږ واړه سیلونه وګورئ او تاسې ته 1200 ګیج ښیي مکمل هغه تیزابو لیول پې ولاړ وي، نو زموږ بیټرۍ نورمال حالات کې ده. کله چې 1400 ښیي نو زموږ بیټرۍ یا 1400 بالکل پول حالات کې ده، بالکل اوریجنل ده. کله چې دوستانو لیول موږ ته 1100 ښیي نو زموږ بیټرۍ دغه تیزاب چې دي هغه کمزوري شوي دي. تیزاب ورته بدلول غواړي باید تیزاب دې ته د سر نه نوي تیزاب ور واچو. او دوستانو کله چې په دې باندې موږ یو سیل چیک کوو او شپږ واړه سیلونه موږ ته مختلف هغه لیولې ښیي، هغه یو مطلب لیول 1100 وي، د بل 1200 وي، د بل 1000، نو دغه وخت کې دوستانو دغه بیټرۍ سیلونه چې کم لیول ښیي دغه سیلونه بعضې کمزوري شوي دوستانو، بعضې ختم شوي او بعضې په خپل حال پاتې. نو په دغه صورت کې دوستانو تاسې ته دا پکار دی چې بیټرۍ ریپلیس کوئ، بدله یې کوئ او د دې په ځای نوي بیټرۍ والئ. دوستانو زموږ موضوع او ټاپک همدومره و. الله تعالی مو خوشحاله او کامیاب لره. توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.